سلامونه ملګرو، هیله صحتمند به یاست، په خیر یې. زه عبدالفتاح هم در تاسو ګورئ تکنیکل همدر یوټیوب چینل. یو ځل بیا راځو د کیپا پلی لیست نام کلاس ته. په دې کلاس کې د پروډکت په تفصیل سره ګراف وګورو چې مختلف ګرافونه دي، څنګه موږ تاسو پروډکټ هغه ګرافونه وګورو، مطلب یې شي څنګه هغه هیستوري په ګراف کې موږ چک کوو. دا ویډیو مهمه ویډیو ده، حتما یې تر پایه وګورئ، دقیق وګورئ، ځکه کوم معلومات په دې ویډیو کې تاسو ته تشریح کوم د پروډکټ اړوند دا د هر سیلر لپاره ضرور ده باید چک کړي. مخکې ته د پروډکټ انتخاب کې د سیلز لپاره دا نقاط باید چک کړي. نو که چیرته تاسو مخکنۍ ویډیوګانې یې کتلې یا مخکنۍ ویډیوګانې حتما وګورئ، بیا دا ویډیو ته راسئ، ځکه په دې کې مو تاسو فلټرینګ کړی ده، پروډکټ مو تاسو کرایټریا مطابق را پیدا کړي دي، مختلف پروډکټونه دا مختلف پروډکټونه را پیدا کړي دي. اوس په دې کې زه پروډکټونو ډیټیلز مختلف ډیټیلز ګورم. څنګه ګورم په کیپا کې پر پروډکټ باندې کلیک وکړئ. راځم مثال په دې پروډکټ باندې کلیک کوم، چې کلیک وکړئ تاسو به دلته دا ګرافونه راخلاص کړي. په دې کې کوم شیان مهم دي؟ لومړی تر هر څه مخکې په دې ځای کې باید تاسو ګورئ دلته لیکلي دي امازون پرایس هیستوري. په دې ځای کې سراسي شی لیکلي دي، دلته لیکل شوي دي ګورم رینج یې د وخت ته ګورئ، د پروډکټ بای باکس هیستوري، د سیل رینک هیستوري، د هر څه ته ګورئ هغه ولته وخت ته ټاکئ. د تیری ویورز هیستوري ګورئ، د تیری ویاب هیستوري ګورئ، د تیری ایم اس تی ګورئ، ورته مختلف لیدو تر کولای شي سره فعال کې ګرافونه دا ټول په تیرو درې میاشتو کې ګورئ، په تیر ټولو 220 ورځې د پروډکټ وته ټول دا ټول کې ګورئ. موږ تاسو باید لپاره په درې میاشتې کې وګورئ، یعنی مناسب وخت یې درې میاشتې ده. د یو پروډکټ په درې میاشتې کې ټول دقیق معلومات موږ ته کیږي چې دا پروډکټ تیر وخت کې چې به قیمت یې ډیر ښکته پورته سوی ده که نه سوی، قیمت یې لوړ تللی ده که ښکته تللی ده، فروشات یې زیات سوي دي که کم سوي دي. اوس راځو په دې کې مهم شیان چې دي تاسو باید وګورئ، هر سیلر یې باید وګورئ. اوله باید تاسو راسئ دغه سیل رینک، دا رنګ چې ده ګرین کلر، په دې کلر کې دا ګراف تاته وګورئ. ګوره دلته سیل رینک یې څنګه سوی، بیسار یې څنګه سوی ده، بیسار البته بیسار په دې نقطه کې وګورئ 6,340 بیا بیسار ته ښکته سوی دی. څومره چې بیسار ده تاسو ته معلومیږي بیسار چې ښکته کیږي د جنس فروشات زیات سوي دي. نو په جنس بیسار یې ښکته سوی فروشات زیات سوي دي، بیا بیرته هم د بیسار لوړ سوی ده، که وګورئ تقریبا تر 2000 پورې پورته سوی ده، 1640 پورې، یعنې فروشات یې بیا کم سوي، بیا هم داسې ښکته سوی پورته سوی، ګورئ بیرته پورته سوی، خو بیا دا تقریبا یو میاشت شاوخوا د وتلي دي چې بیسار ډېر ښکته تللی ده. اوس مهال کې په 3000 باندې بیسار ده 2928، یعنی بیسار اوس ښه ښکته سوی ده. دې معنا دا چې دې پروډکټ فروشات نسبت درو میاشتو مخکني ته زیات سوي دي فروشات، دا یوه ښه مثبت نقطه سوه. دوهم راځي بای باکس یې ګورئ په دې ګراف کې، داسې بیسار بیا بند کړو ګراف، بای باکس پې وګورو. بای باکس هغه د فروشاتو هغه چانس ورکول کېږي سیلرانو ته، همغه ته ویل کېږي. همدغه بای باکس که تاسو ته ورسره بلد نه یاست بیرته وګورم چې ورسره بلد سئ چې بای باکس څه ته ویل کېږي. amazon.com تر څو دا خلاص شي په دې کې به یو جنس انتخاب کړو. دا اوس ګوره دلته راځي دا سپاس د کته کش کې ګوره دغه بای ناو چې لیکلی ده، بای ناو لیکلی ده. اوس دغه جنس کې څو سیلران دي؟ په جنس کې 15 سیلران دي، دا جنس 15 کسان خرڅوي. اوس مهال که یو مشتری راځي دا جنس اخلي، دا خو د یو 1500 چې نسي اخیستی، دا په خوښه نه انتخابېږي، دی به راځي بای ناو باندې به کلیک کوي. بای ناو چې کلیک وکړو دا جنس د کوم کس خرڅېږي، دا کوم کس خرڅي بای باکس وي، یعنې دغه د بای سیپکي وي، دغه باکس ورسره وي. دا باکس د کوم سیلر سره ده؟ ګوره دغه سیلر سره ده، سولډ بای خپل بای باکس پیل له امازون سره د امازون یې خرڅه، دې لیست کې امازون هم شامل ده. دلته د هر سیلر نوم لیکل سوی دی، بای باکس کې د بای ناو لاندې د بای باکس له هغو کس سره ده. نو داسې د هر کس سره څومره زیات وي دومره د هغه کس جنسونه زیات خرڅېږي. اوس د بای باکس ګراف یې ګورو، چې بای باکس ته د خرڅولو قیمت ته ګورئ، د بای باکس پرایس ته ده. اوس د بای باکس پرایس څو ده؟ دا کسر بای باکس ته 19.9 ده، فعلا حال 19.9 ده. په دې ځای کې دا بای باکس پرایس یې څنګه سوی ده؟ ګوره په دې وخت کې چې ولو په 400 بیا یې وارې بای باکس یې تقریبا تر $1.5 ښکته سوی، بیرته ښکته سوی ده، خو اوس مهال ډېر ښکته راغلی ده. له دې څه چې اوس راغلی ده بای باکس څو ته 19 دا بای باکس ګراف یې موږ ګورو په درې میاشتو کې چې ډېر ښکته او پورته سوی که نه ده سوی. دا به ګورئ
په دې کې بیا هغه ښکتنی قیمت ګوري په ښکتني قیمت باندې ځکه زه واخلم ما ته ګټه کوي که نه کوي که زه واخلم د ښکتني قیمت یې محاسبه کې تا ته ګټه کوي که نه کوي ځکه کیدای شي د بای باکس ښکته یي ښکته راسي بیا ته به تاوان کې هلته که ته قیمت یې ښکته کوې تاوان به کوي او قیمت یې لوړوي خرڅېږي به نه ځکه ته ول هغه بای باکس له پرایسه قیمت لوړ ورکړی نو هغه جنس بهتره جنس دی د ګراف یې د بای باکس قیمت یې ډېر ښکته او پورته نه یي سوی تقریبا مستقیم تللی یا لیک ښکته پورته سوی $1 یا 2 سنټه ښکته پورته سوی هغه بهترین جنس ده بل یو بل نقطه بای باکس کې هغه پروډکت تاسو نه انتخاب وسی بای باکس یې قطع سوی دا ګراف یې وګوره دا ګراف قطع سوی مکمل داسې یو ځای ښکته سوی بیا ورته بل ځای بیا پیدا سوی بیا ښکته سوی داسې کله په پروډکټ کې پرایس وار ډېر زیات راسي یا پروډکټ څه مشکل موجود وي امازون دا بای باکس یو مخ ځینې اخلي دا بای باکس نه خرڅ کېږي بیا پروډکټ نه خرڅېږي نو دا پروډکټ بای باکس ګراف مهم ده باید وکتل سي کته سوی نه وي او ډېر سي کته او پورته هم نه وي سوی هغه پروډکټ ښه پروډکټ ده بل دا نیو لیسټینګ داسې په کومه قیمتو باندې لیست سوی ده دا پروډکټ راکولی سي چې وګورئ په 15 وخت 50 لیست سوی ده بیا په داسې وختو کې ارزانه لیست سوی ده همداشان د بی کسان کتلی سي چې بیا کسان په کومه قیمتو لیست کړی ده په کوم ځای همداشان د بی ام والا دا نور سي دي کومه تخفیف لګولی ده دا شیان دومره مهم نه دي مهم دي تاسو لپاره د سیلران لپاره کوم شیان مهم دي بای باکس مهم ده پکې او بل سیل رینک بي سار دا دوه ګرافونه باید وګورئ دوهم قدم کې به راځي په همدي ګراف کې دلته به راځي ډیټا باندې به کلیک کوئ په ډیټا څخه کلیک وکړئ ورته منتظر سئ ځکه لوډینګ کوي تا ته پروډکټ مکمل ډیټایلز راغلی به ول پروډکټ ډیټایلز دي په ډیټا اپشن کې ورته منتظر کېږو لوډینګ ډاټا ډیټایلز راوړو د پروډکټ باندې دلته مکمل معلومات تا ته درکړو ګوره ډېر زیات معلومات یې ورکړي په دې کې مهم معلومات کوم دي ګوره دا چپ طرف ته کراچي دلته مارکیټ پلیس کې مارکیټ پلیس کې د امریکا د یو سی مارکیټ پلیس د تصویرانې دي ټایټل یې ده او سیل رینک بي سار په کوم کټګوري کې ده او څومره خرڅ شوي په تېر میاشت کې 15 پلس خرڅ شوي دي او ریټینګ یې 4.5 ده 678 کسانو نظر ورکړی ده او په قیمت کې څه تغیر راغلی 9 ساعته مخکې قیمت تغیر راغلی چې تغیر کړی ده دغه چپ طرف ته مکمل معلومات درکړي ده خو یو خو مهم معلومات د ښي طرف ته په دې ځای کې ده دا کرنٹ اینڈ اوریج اوس د پروډکټ بي سار په کرنٹ حالت کې د اوس حالت کې څو ده 3090 په تیرو 10 ورځو کې بي سار څو ولو 3601 په تیرو 15 ورځو یا تیرو 2 میاشتو کې بي سار څو اوسط 4808 او په تیرو 9 ورځو یا 3 میاشتو کې اوسط څو 4815 همداسې په 30 ورځو یو کال کې ټول معلومیږي درته اوس به تو دلته څه ګورې د تیرو 9 ورځو بي سار به ګورې اوسط 4815 او په کرنٹ حالت کې به ګورې اوس حالت کې بي سار تر 9 ورځو ښکته سوی یعنی پروشات د پروډکټ زیات سوي دا یو ښه مثبت نقطه ده بل ته کې وګورې ګورته لیکل سوي دي ښه اخري بیا تر ټولو کمترین بي سار یې څو سوی ده 2309 د پروډکټ تر دې پورې بي سار ښکته سوی ده او په تیرو 9 ورځو کې بي سار ښکته تر ټولو همدغه ده په تیر یو کال کې او تر ټولو لوړ بي سار به 2 لکو دومره سوی ده دغه بي سار د نور مهم نه دي کولی شي مکمل معلومات تفصیل سره وګورئ یو بل مهم معلومات چې دلته دي هغه بای باکس اړوند دي په کرنټ حالت کې اوس قیمت څو ده 21.4 او په تیرو 9 ورځو کې اوسط 420 په تیرو 30 کې هم دا و یعنی قیمت یې ښکته سوی ده دا یوه ښه خبره نه ده د جنس لپاره ځکه قیمت یې ښکته سوی ده په دې کې پرایس وار راغلی چې قیمت یې ښکته کړی ده که چیرې یو جنس پروشات زیات وي پرایس وار کې نه وي هغه جنس قیمت دی لوړوي یا همغه نورمال حالت کې ساتي ځکه ګټه پکې رقابت زیات نه وي پکې کله چې رقابت کې زیات شي قیمتونه هر یو سیلر کوشش کوي چې قیمت یې ښکته کړي خو تیرو 9 ورځو اوسط د 420 او اوس یې 21.4 ډېر نه ښکته سوی تقریبا $2 ښکته سوی دا هم دومره تفاوت نه کوي که ډېر تفاوت یې 15 دومره $ښکته سوی هغه پروډکټ څخه به تیریږي همداشان ګورئ 30 ورځو کې اوسط کتلی شي او تیر یو کال کې اوسط کتلی زیاتره وخت د اوسط هم دومره 420 باندې ده او تر ټولو ښکترین قیمت یې 21.9 ده چې هم دا اوس باندې په دې قیمت خرڅېږي تر ټولو غټترین لوړ قیمت یې څو ده 29.9 باندې دا جنس خرڅ سوی ده او په تر تیرو یو کال کې لوړ قیمت یې هم دومره ده او په بای باکس سټاک چې ده 190 سټاک موجود ده دې کې هم دا اوس مهال
نو دا ول هغه مهم معلومات دي کې چې کوم داسې نور معلومات کولای شي نیو لیسټینګ معلومات په دې لیست او په دې لیست او معلومات خو مهم معلومات هم دغه درته ول یو څه د بي اس ار په نیوي ورځې به مقایسه کوي له کرنټ حالات سره او بل به بای باکس مقایسه کوي له کرنټ حالات سره دا دوه شیان په دلته مهم دي چې ویډیو پراخه درازه نشي دا نور معلومات اړین نه دي ځکه د تشریح نه کوم تیر شوم دغه شیان به تاسو یو پروډکټ چک کړئ بل څه مهم ده بای باکس سټاتستیکس مهم ده دا ډېر مهم ده په دې پروډکټ کې کوم اکټیو سیلران دي هغه هم دغه سیلران دي دلته سیلران نوم لیکلی ده دا یو سیلر نوم ده دا د بل سیلر نوم ده دا بل سیلر دا بل سیلر نوم ده په دې کې څو سیلران دي څلور سیلران دا څلور سیلران دي په دې پروډکټ کې دا څلور سیلران اوس دلته مهم بای باکس ده دا بای باکس په مساوي اندازه باندې هر سیلر ته ورکول کیږي نوې سیلر ته ورکول کیږي کنه ورکول کیږي بای باکس ډیر مهم ده بای بل ته ویل کیږي بای باکس روټیشن اوس راځم دغه د کیسه دا پورته سیلر سره د نوم ده د شپږ د سپیسه چانس لدې سره د پروشاتو ده بای باکس شپږ سپیسه د کستر کول سوی ده او دا کسه په 1.4 باندې خرڅوي او دی او ست ډول باندې دی سره لیسټینګ کې رقابت څلور همیشه څلور سیلران ورسره دي او سټاک یې څو د یو سل نسلویک د کوم کسر سی اوس بای باکس د یو سل نسلویک سټاک سره موجود یو سل نسلویک پروډکټ په ګودام کې ورسره پراته دي سیلر نوم همدا ده او دای بی کوي او سل پیسه مثبت ریټینګ یې اخیستی ده او تر اوسه پورې 19 کسانو ریټینګ ورکړی 19 ریویو یې اخیستی دي او اخیری وخت تاریخ او ټایم یې لیکل شوی د کسر بای باکس او په دې ځای کې لیکلی جست نو لیکلی لدې کسر بای باکس هم دا اوس هم ستا راځو دوم سیلر ته څلور پیسه ده پر دې بای باکس چانس هم دې سیلر ته ورکړل شوی ده دای په $90.9 خرڅوي دای ګرانه خرڅوي او دوه او سټ ولدي سره سي رقابت شوی ده دوه سیلران ورسره او سیلران ورسره زیات شوی دي او یو سلو دروي سټاک لدی سره موجود ده په ګودام کې د سیلر نوم ده بی کوي سل سپیس د مثبت ریټینګ لري او 25 کسانو ریویو ورکړی ده او دې کسته بای باکس ورکړل شوی ده نن سورج مخکې بای باکس ورکړل شوی ځکه د بای باکس ډیر خنور کړل شوی چې د بل سیلر قیمت تر دې ډیر ټیټ کړی ده نو د قیمت نه ورته ټیټ کړی رقابت نه در سره کړی بای باکس لامغه یو کسره د ډیر وخت کېږي سیده الله بل سره 20% د پروشاتو چانس یې بای باکس ورکړل شوی ده په 2.5 کې خرڅوي څلوري او ریچ سیلران دي ورسره او وسو ودرس پروډکټ په دې سره په ګودام کې موجود دي د سیلر نوم ده بی کوي 15% د ریټینګ ده هم دا شان دلته کوګوري په اخر کې یو سورج مخکې د کسته بای باکس ورکړل شوی ده دا بل هم دا شان وګوري د 3% بای باکس دا قیمت ته دی هم نن سورج مخکې بای باکس چانس ورکړل شوی ده په دې کې مهم شان چې دي بای باکس زیات ورکول کیږي هغه کوم لاملونه دي چې دغه لاملونه په اساس باندې بای باکس زیات ورکول کیږي د کس پروشات زیات کیږي لومړی د مخکس قیمت ته کتل کیږي د هر یو سی قیمت ټیټ یو ته پروشات او چانس زیات ورکول کیږي او ته بای باکس همیشه ورکول کیږي کچیر تاسو قیمت بای باکس له قیمت څخه ډیر لوړی بای باکس هیڅ نه درکول کیږي نو تاسو کوشش کوئ قیمت په بای باکس سره مناسب قیمت یا سوسینټ لوړ او ټیټي فرق بیان کوي دوهم قدم کې سي قیمتونه سره یو شي بیا کوم کس د بای باکس چانس زیات ورکول کیږي د کوم کس سره سي سټاک زیات موجود پروډکټ په امازون کې ورسره زیات لغه ورسته بیا غو د ریویو پیسې د تکرار کیږي چې ریویو پیسې د لوړې وي سلته نګدي وي اصلي هغه بهترین ده ځکه مشتریان ټول جنرالي د امازون هغه ته د پروشاتو چانس زیات ورکوي لغه ورسته بیا ریویو تکرار کیږي چې څو کسان د ته ریویو کړي نظریات تکرار کیږي چې ریویو زیات یا غسیلر ډیر په خوانې د امازون سره د پروشاتو چانس یا بای باکس زیات ورکول کیږي همدا شان دلته به موږ تاسو چې ګورو موږ تاسو بدلته نوې سیلر پیدا کوو نوې سیلر هغه سیلر د ترسلې ریټینګ کم ریویو کمی هغه نوې سیلر ده کنه وی سیلر ته بای باکس ورکول سوی موږ ته هم راکول کیږي هغه جنس په موږ تاسو انتخابو اوس ګوره د څلور کسان خرڅوي په دې کې د انونس ریټینګ سیلر د تر ټولو نوې سیلر ده خوشبو دې پیسې چانس لام دې سره د خولي ارزان هم خرڅوي لدی بعد به نوې سیلر دا سیلر ده چې 250 ریویو لري دا نوې سیلر ده دې ته هم باید 100% بای باکس ورکړل شوی ده نو دا لیسټینګ یو مناسب لیسټینګ ده د پروډکټ لپاره د پروډکټ لیست د میټ لیسټینګ لپاره یا هولسیل لپاره دا جنس چې متاسو کوم شان چکلو مناسب ده متاسو کولای شئ دا جنس لیست کو په صورت کې کومو له برانډ اپروول واخو او یا هم په ډیسټریبیوټر په د قیمت واخلو تر ډیسټریبیوټر چې موږ تاسو ته ګټه کوي په کیلکولیټر کې کیلکولیټ کو نو دا نو کات به یو پروډکټ کې ډیر ضرور دی چې باید چک سی 1 بای 1
او بیا پروډکت واخیستل شي او په خپل اکاونټ کې لیست شي. همدا رقم تاسو بل پروډکټ هم چک کولی شئ. په دې کلیک کوئ چې کلیک پې وکړئ همدا معلومات درته راوړئ. ټول ون بای ون هر څه پکې چک کولی شئ. د چک کولو وروسته بیا هماغه جنس موږ تاسو انتخابوو چې واخلو که یې وانخلو. همداشان دا خصوصیات او دا ګراک څنګه چک کولی شئ. بل ځای دا پروډکټ ده که تاسو کیپا اکسټنشن په خپل کمپیوټر کې اډ کړئ یو کیپا ماډي ورتمات دا ګراف تاسو ته راځي. دا ګراف اوس کولی شئ تاسو وګورئ بای باکس وګورئ بي اس ار ته وګورئ. همداشان ډیټا تاسو ورتمات خپل په امازون کې امازون په سایټ کې دا معلومات تاسو ته راوړي. دا دی کیپا اکسټنشن که تاسو اډ کړئ. په تیرو ویډیوګانو کې مو اکسټنشن اړوند خبرې کړې. وګوره لوډینګ روان ده. ډیټایلز اوس راواخلئ. نور مکمل بای باکس سټیټسټیک ټول شامل ته مو کتلی شو. دا تر څو راړی ویډیو غټیږي نو هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. دا وګوره ډیټایلز یې راواړول. دا وګوره ډیټایلز یې راواړول. بای باکس سټیټسټیکس هم دلته اوس درته راوړی. دا دغه هم درته راوړی. نو دا ټول معلومات مو تاسو ته کیپا راوړی. کوم زیاتره کسان مسیجونه کوي موږ د امازون د انلاین کلاسونو اړوند پوښتنه کوي. انلاین کلاسونه دي موږ جریان لري. تاسو کولی شئ چې په همدې شماره سکرین درته ښکاري واټساپ ماته مسیج وکړئ د امازون د کلاسونو اړوند. موږ امازون کلاسونه چې دي لایف 3 ورځې په اونۍ کې لایف کلاس د کمپیوټر سکرین په همدې رقم د سره شیري. تاسو درس ویل کېږي په هر ځای نه سئ پوښتنه کولی شئ په هر ځای نه پوهېږئ. بار بار تاسو کولی شئ هغه موضوع له مانه پوښتنه وکړئ چې به درته تشریح کوم درته درس درته وایم. او د پروشاتو تر پیله پورې موږ سپورټ په در سره په هر ځای که نه پیدا کوم ځای کې مشکل درته کار جریان کې تاسو کولی شئ له ما سره اړیکه ونیسئ. د البته ما پیډ شاګردان کوم چې موږ انلاین کلاسونه جوین کړي زه به سپورټ درکوم. تاسو مشکل به حل کوم. تاسو به یو سیلر جوړوم کامیابه سیلر تر هغه پورې به تاسو سپورټ درکوم. نو درې څو خصوصیات. اول به په اونۍ کې 3 ورځې مو لایف کلاس وي. د هر کلاس به تاسو ته ریکارډ ویډیو درکول کېږي او د لدی وروسته د پروژه تر پیله پورې به تاسو ته سپورټ هم درکول کېږي. زموږ کلاسونه درس موده تقریبا یو نیم میاشتې درس وده او له وروسته پریکټیکل کار او د درس جریان کې عملي ټول کار عملي کار ده. خو وروسته هم که تاسو کوم مشکل سره مخ کېږئ تاسو ته به هغه عملي کارول کېږي. تر نور ویډیوګانو په الله سپارم. ښه وخت ښې چارې.